داغې نه بس سوال دا دی، یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی د چا غیبت وکړي او بیا توبه وباسي، نو بیا دې پیسې د الله په لار کې ورکوي، د دغه خلکو له طرف نه د چا چې غیبت کړی نو دا کار یې صحیح دی او که نه؟ الجواب چې کله یو انسان د غیبت نه توبه وباسي او داسې توبه چې رښتینې توبه وي، نو بیا د توبې په دې قبلېدو کې یوه خبره دا هم لازم ده چې دی د دغه کس نه معافي وغواړي د چا چې غیبت کړی، خو دا په هغه ټیم کې چې هغه ته دا خبره رسېدلې وي. لکه اوس تا په یو سړي پسې غیبت او بدې ردې دي کنځلې دې ورته وکړې او هغه ته پته ولګېده چې پلاني دا کار کړی، نو اوس توبه وباسه، هغه هسې خبره دی او ورشه پسې ورته وایه چې شوي دا شوي دي، دغه زمانه غلطي شوې، او که پته ورته نه وي نو بیا که دی ځي د هغې د راسه خو جنګ ښه ډېرېږي، نو بیا به دی کفاره دې دا شوه، توبه خو دې وویسته، کفاره دا شوه چې د دې سړي د ښه تذکیره کوي په مجلسونو کې او د هغه دپاره د بخانه غواړي او دعاګانې دې ورته کوي، خو دا داسې حق نه دی چې بیا ته د هغه له طرف نه پکې مال ورکوې، څه مالي حق نه دی، نو صرف دومره کافي ده، توبه دې وویسته. اوس ګوره چې دې سړي ته ستا دې خبرو پته شتې او که نه، که ستا دا خبرې ورته رسېدلي نو بیا خو پسې ورشه او بخانه دې وغواړه ورور تا ته زما باره کې خبرې رسېدلې وم دغه شان شی و، خو بس انسان دی کمزوری، او که ورته پته نه وي نو بیا پسې مزه، خو د دې سړي ښه تذکیره کوه، خصوصا په هغه مجلس کې کم کې چې ولس غیبت کړی او د هغه خلکو مخ کې د ده ښه تذکیره وکړه او د دې لپاره بخانه غواړه، انشاءالله دې سره به الله سبحانه وتعالی دې سړي د ګناه وبخي.